لایک دا سنا د استزاد یا الله سنا کړی داستا. نن سبا په افغانستان کې یو ډله ده او لږ وخت کېږي چې پیدا شوې ده، هغې ته ذکري فرقه وایي. دا ذکري فرقه دا څنګه خلک دي، څنګه عقایدو حاملین خلک دي، مسلمانان دي، کافران دي. په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې ذکري فرقه دا د یو دروغجن پیغمبر مدعیین دي چې د هغوی نوم د دوی په نیز باندې محمد مهدي دی. محمد مهدي په نیز باندې یو څوک دوی پیغمبر ګڼي او د دې پیغمبر کلمه وایي. دوی منکرین د منځم دي، د روجیم دي او د حجم دي. بس وی د الله ذکر کوم، دا ذکر کافي کیږي. دا خلق بنا په فتوا د معتبر علماو چې حواله به وروسته ذکر کو ان شاء الله العزیز، دا خلق ملحدین دي، زنادقه دي، د دایرې د اسلام نه بالکل خارجي. د دې خلکو سره هر قسم معامله یا د نکاح تعلق دا جواز نه لري. البته وقت د ضرورت کی یا د ابتلاء عامه کی د معاملاتو گنجائش ته دی، اخستل خرڅول سه معامله دی ورسره وکړه د ضرورت په اساس باندې ابتلاء عام. وګورئ د دوی ذبیحه او مذبوحه چې دوی یو شی حلال کی دا حرام دی. د دوی نه تحفې قبلول دا هم د ایمانی غیرت خلاف. په دې باندې بهترین تحقیق یو جدید فتاوه ده په کراچۍ کې ډېر معتبر مفتی دی، مفتی محمد چې رئیس دی د دارالفتاء د جامعة الرشید. په 2 جلدونو کې فلحال دغه فتاوه راغلې ده. آپ کی مسائل کا حل د هغې په اول جلد 80 نمبر صفحه باندې دا مکمل تحقیق ذکر کړی دی.